مسئلہ پدی سورہ نحل کی مرکزی مسئلہ بیانی نزول العذاب علی الموجودین پا موجودہ خلقو دا عذاب راتلل یعنی مکہ والا اغا وقت کی موجودہ خلقو کم وقت چی وحی نازلے دا نو آغا خلقو چی دا نبی علیہ السلام دا مسئلے نے انکارو کنو اللہ پاگی عذاب راوستا آغا عذاب بدی کے بیانی تو مونگ دم بکی عبرت تے چی مونگا موجودہ خلق یو کہ مونگ دا قرآن و سنت و دا پیغمبر دا احکامات و خلاف کہو نو مونگ مانے ہم اللہ عذاب را نازل ولیش دا دی صورت کے عبرت تے و سبق تے تیسرا اثبات دا توحید باغی بانے دلائل و رد شرک مکمل ہم بیانی ربط مخ کی سرا مخی صورت کی نزول العذاب و پسابقینو باندی یعنی دا تیرشو قومونو تذکرے ہوئے پدے کہ اس نزول العذاب علی الموجودین موجودہ خلقو باندے دا عذاب راتل دا بیانائی دارنگ بل ربط مخی صورت پاخر کے توحید بیان کو خود دلیل پہ نو نو بدی صورت کے اس دلائل عقلیہ پا توحید باندی دیر زیاد بیانائی دارنگ مخ کی صورت کے پیدائش دا اب الانس والجن دا انسانان و نیکہ آدم علیہ السلام و دا پیریان و اغا نیکت جان دا اغا تذکرے پا مخ کی صورت کے اوکڑا نو بدی صورت کے اس دا عام انسان دا پیدائش تذکرہ پا سلورم آیات کی گئی اغا بتاسولا عرش دارا مخ کی صورت کی قدرت دا اللہ بیان شو نو بدی کہ اس دا مخلوق عاجزی بیانی امتیازات دا صورت دا صورت سورہ نحل ممتاز دی پا ادلہ و متنوعاو پا توحید باندی پا دی صورت کے دیر قسم ناشنا دلائل بیانی دا اللہ پا توحید باندی تاسی دلائل چی دا بل صورت کی نشتا دارنگ دا صورت ممتاز دی پا منافع یعنی پا فائدو دا سارو فائدے بتا استو خی ساروی اللہ صلی پیدا کری دی آو تدی سس فوائد دی نو اغا بتا استا بیان کی و ذکر بکی دارنگ صورت ممتاز دی پا حکم دا شاتو دا مچے چا اللہ دی شاتو مچے تا الہام کردے دی سنگ الہام ہوتا کردے دی تے لاری خود لی دی دا شات جوڑاولو طریقے ورطا خود لے دا او صورت ممتاز دے ففائدو دا دریابونو باندے دریابون اللہ پیدا کری دی نو دے کی مختلف فائدی دی اب تاسو لرائش بدی صورت کی دارنگ صورت ممتاز دے پا ترغیب دا وعدے دا ایفا باندے چگورا کم وعدہ اوکے نو اگا بیا سر ترسوے و پورا کوئے داغی ایفا بارک و تاسولا رازیدہ سے نور گڑے وجم دی صورت پا دو حصوں باندی مشتمل لے اول حصہ دے 1 آیات نا 113 پوری او بیا دویم حصہ دے 114 نا آخر پوری دا اول حصہ چکم دا 113 آیاتون دی پا دے کہ توحید بانے دلائل دی او رد دی شرک مکمل او عذاب پا موجودون ذکر کی 114 نا آخر پوری بیا رد بی دی شرک فعلی دلیل نقلی او دارنگ طریقہ دا دعوت با ذکر کی او دے سرا مختلف تخویفات پا دے طریقہ دا سورہ نحل خلاصوا شورو کئی دا صورت پا دعوی باندے چے نزول العذاب باندے چے گورا اللہ پا موجودہ خلق و عذاب را لے گی شورو دا دینا کئی اتا امر اللہ فلا تستعجلو اتا دا تخویف دنیاوی دی یعنی دا دنیا دا عذاب تذکرہ دا خدا اتا لفظ چکم دے کنا پاربے گریمر پروس را دا پاس ٹینس تے یعنی دا ماضی دا تیرشو زمانے خبر کئی خو پمانا دا مزاری یعنی دا پریزنٹ او دا فیوچر پمانا باندے دے سنگا چھے مانا خدا سے جوڑی کی چراغلے دے دا اللہ عذاب
نو موجوده خلکو باندې خو عذاب نو راغلی نو دلته د اتا په معنا د یاتی دی مطلب راغې یا رابشي پچا باندې په دغه منکرینو باندې د الله عذاب خدا ماضی ذکر کړل چې په دې موجوده خلکو باندې عذاب راتل داسې یقیني دي لکه ماضی کې چې پر راغلی ځکه دا جمله ته ذکر کړه نو اتا امر الله راغي حکم د عذاب د الله فلا تستعجلوه بس تاسو تلوار مکوي پدې تلوار سره مغواړي ځکه د مشرکان وی نبی علیہ السلام ته ځکه نا عذاب دی راولا الله وی ته تلوار مکو زما عذاب درغي او امر الله نه مراد تفسیر قرطبی والا وی عقابه لمن اقام على الشرك وتكذيب رسوله ان مراد عذاب د الله دی امر د الله یعنی عذاب د الله چا د پاره څوک چې په شرک باندې ولاړو او د رسول تکذیب وکاو هغه د پاره د عذاب دی د عذاب بیا رستو راغلی او خطا سره برستو دی صورت کې راش مکی والو باندې الله قحط رولېګو او دا سه عجیب قحط پیراغي 400 سره ختم شو نو دومره خوار شو د مکی د مشرکان چې دومره سنو چې خړلې وي نو خلکو پسې بغرزل چې یو کس بګندګي وکړه قضای حاجت دې باغت ولاړو هغه به خړل الله ذلیل کړل تاسو عجیب عذاب الله بیا راوستخه نو سبحانه والله پاک تر دین او تعالی چت اما دا سن یشرکون چې د دوی شریکان جوړي الله سره الله وزید شریک نه پاکم او اې د مکه مشرکانو تاسو ما سره زکوي شرک کوي زما بندگان ما سره شریک وي یا غیر الله ما سره برابر وي دا شرک وي زه خود دینه پاکم او بعضی مفسرین وی د امر الله نه مراد توحید دی په قران کې د توحید مسله ده نو فلا تستعجلوه په تلوار سره د دین انکار مکوي زګ دوی ډایرک د پیغمبر خبره نه اوریدا او انکار به کو وی نیمنو لک سوچ خو کا کنه ګور تعالی یو کس دعوت درکی نو ته فل فور انکار مکوا ته دا غي سړی خبره وورا چې د دې سوي او دا څه خبره ماته کوي دا غینه بعد تحقیق چې دی او کو نو بیا انکار وکا که صحیح نو که صحیح خو معنا دعوت نو دغه سي دی خلکو توحید د الله نه ډایرک انکار کو او الله رب العزت وی فلا تستعجلوه د الله توحید راغ نو ډایرک ته فل فور انکار مکوي عقل من سړی ګور یو د چا په پراپګانډو کې ناراضي بعضی خلک د چا غوګونه ډکی الکا د دې فلان کی خبره ما منا ولی دوی چې کوم دې دان منی دا ون منی دروغ خبره به شروع کی نو ته به داسې نه کې بو خيار سړی اگر شکینی چې یار د دوی سوي د قران او سنت خبره کوي او کنه د ځان نه خبرې کوي هغه نه بعد سری ریاکشن ور کوي کمقل سړی هغه به ساورینا او سنی خبر باندې عمل کوي نو داغه د وجنا د الله د دین او د حق نه دا سړی پاتیش نو دا رویه ټیک نه ده نو الله د مشرکان ته وی لک سوچ خو کوي تحقیق فلا تستعجلوه انکار مکوي زر مکواړي په تلوار انکار د دې مسلې نه مکوي ينزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء دا عظمت د توحید اوس بیانې دلیل وحی الله وی دا مسله ما په خپل نبی را لېګلې دا او دا وحی د قران ما په خپل نبی را لېګلې دا دا ډېر عظیم مسله ده ينزل الملائکه تعالی لګي الله ملائک بالروح پر روح سره من امره د خپل امرنا علامه یشاء بچا باندې چوغړی من عبادی د خپل بندګانو نام بالروح او روح نه مراد وحیدا قران دی د توحید مسله ده دا ټول معنی دلته مراد کې دیش مطلب دا توحید مسله الله د فرشتو په ذریعہ را لېګلې ده نو د دې تبلیغ فرض دی دا رنګ د دې دلایل او طریقہ بیا چې کوم دا هغه ذکر دا پدی صورت کې اب تاسو ته وخی او یا روح نه مراد قرآن کریم دی دا قرآن چې کوم دی دا روح الارواح دی ګورخه یو روح زمونږ د بدن دی دا مونږ ګوره دا جسم نه کنه دا مخامخ چې تاسو ډانچخ کاری
خدا مونږ چې لیدل کوو دا ګرځېدل کوو دا سوچ کوو دا مونږ کې دننه روح دی دا د هغې کمال دی که دا روح د انسان نه وځي که نه نو ستا سترګې د کار نه دي ستا پوزه د کار نه ده ستا خپې دا د کار نه دي لکه مړ سړی هم کتلی دی که نه چې روح ته لاړ شي نو هغه سم نشي کولی د هغه سترګې غوږونه هر څه کار پرېږدي نو بل خلک ولا بیا غسل هم ورکوي او خلک ولا کټه هم اوچتوي او خلک یې قبر ته موړي نو دا انسان مرکب دی د جسم نه د روح نه دوه شیزونو نه دی مرکب دی نو دی به د جسم خیال هم ساتي او د روح په ډېر خیال ساتي ځکه روح اصل دی دا روح چې کم دی که نه نو دا ختمیږي نه ستا چې کله وفات شي نو ستا دا روح بره لاړ شي که دا نیک نو ایلین د دې خپل مقام دی هلته لاړ شي او که ته بد عمله یې نو ستا روح سجین ته لاړ شي دا یو بل د بدکارو خلکو یو مقام و مستقر دی نو د دې په بنیاد هلته هم فیصلې کېږي نو دا روح دا نه غیبي جسم خو لاندې تاسو ګورئ قبر کې څه ورځې بعد ختم شي خو بیا د جسم یو اکایي ده نسمه ورته وایي په حدیث کې هغه نه خوري کېږي نو الله به بیا همدغه په ذریعه دا انسان بیا راوچتوي ځکه به بیا دا روح اچوي او دی به راوچتوي دوباره قیامت کې نو دا یې ښه نو دلته وایي روح نو دینه مراد وي روح الارواح دی یعنی قرآن کریم دی او دې د وجه نه جبرائیل علیه السلام ته روح الامین وایي هغه روح چې هغه امانتدار دی یعنی هغه په امانت سره دا قرآن راوړی دی ښه نو څه وایي ینزل الملائکة الله را لیږي ملائک بالروح په روح سره په وحي سره من امري د خپل امر نه علی من یشاء په چا باندې چې وغواړي من عباده نه مراد یعنی څوک چې د الله خوښ شي په انبیو کې نبوت ولا ورکړي لکه نبی علیہ السلام زمونږ ته مراد دی الله خوښ کړي نو وحي ول راولېږله ځکه چې نبی علیہ السلام ته کله الله نبوت ذمہ داری ورکړه نو مکې والا اعتراض وکړو وی دا دی ولې نبی شو مونږ خو لوی خلک دي دا مونږ له ولې نبوت میلونه شو نو الله وایي دا په مال دولت نه ده دا په سردارۍ او په چودراهټ نه ده بلکې څه وایي علی من یشاء من عبادي څوک چې د الله خوښ شي نو بس الله یې وله ورکړي نو محمد صلی الله علیه وسلم د الله خوښ و د الله محبوب بنده و ځکه الله دا ډیوټي وله ورکړه او دا نبوت چې کوم دی کسبي شی نه دی په کسب او محنت نه میلاویږي دا وهبي شی دی دا د الله طرفه بس چې څوک خوښ شي نو وی بخي ورته دا وهبي دی ښه او انذرو دا چې ویروي دا خلک وګوره ډیوټي مولا ورکړه او مقصد د نزول د قرآن بیانوي هغه څه دی چې ویروي دا خلک انه چې شان دا دی لا اله الا انا چې بېشکه نشته حاجت روا سوا زمان الله وی دا مسله وښیه ورته او د خلکو له د دې دعوت ورکړي دا د قرآن دعوه ده توحید مسله چې الله وی زمانه سوا ګوره بل حاجت روا مشکل کشا نشتا نو فتقون خاص زمانه ویریږي او شرک مکوي ما سره خلق السماوات والارض بالحق دې زنام مقدمات د دلایل شروع کی ګوره توحید مسله هم مسله وا الله په وحی کې دا اولین مسله را لګلې ده ذکر دی توحید مثال پکور کې د بنیاد دی چې بنیاد دی مضبوطی نو بره په بلډینګ جوړاوا نو چې ستا قدر توحیدی نو ته چې سپې جوړې نو هغه په جوړول شي هغه په جوړول شي هغه بتاتا هیڅ عمل چې کم دی ستا عمل چې لګمی نو هغه ډېره فائدہ درکې خو چې کله عقیده توحید نه وا د شرک وا امیزش پکې د شرکو نو عمل دې نه قبلي نو ګور اوس په دغه مسله باندې دلیل وی الله ولی زمانہ او یریږي ولی یو عبادت زمو کې حاجت روا ما وګڼي ګور زمو په توحید دا دلیل نمبر 1 خلق السماوات پیدا کړی دی الله اسمانونه والارض او زمکه بالحق په حق سره الله دا پیدا کړی دی څه مطلب حق نه مراد اظهار حق چې الله د حق کار کولو د پاره
د ځمکه اسمان او د کائنات پیدا کړي دي چې حق خلکو ته واضح شي. دې دپاره چې وګورم خالق د دې هر څه الله دی، نو ته ولې بیا الله نه سوا بل څوک را مدد کې؟ لکه اوس ګوره که ته اسمان د ګورې نو دا دومره اوچت او غټ اسمان د الله نه سوا بل څوک نشي ودرولی. که ته دې نور ته وګورې، ګوره ته ستا دا یو لایټ د انسان ایجاد کرده دی که نه، نو انسان چې ډېر غټ لایټ هم جوړ کړي نو ځه د محله ټوله دې رڼا کړي دونه رینج پورې، خو داسې لایټ څوک نشي جوړولی چې ټوله دنیا له دې رڼا ورکړي. دا نور چې تاسو ته ښکاري دا ټولې دنیا له رڼا ورکوي په یو ټایم کې، داسې لایټ څوک جوړولی شي نه. دا د الله کمال دی. نو ګوره دا د الله په توحید باندې دلیل دی. پیدا کړي دی الله اسمانونه او ځمکه بالحق د حق ښکاره کولو دپاره او توحید دپاره. او تعالی اوچت دی عما دا څه نه یشرکون چې دا خلک الله سره شریکان جوړوي. د دې شریکانو الله ګوره ډېر اوچت دی. ته وایې پلانکي صاحب دا کیا کی دا ستا غلط فهمي ده. هر څه الله کې خود الله عاجز مخلوق دی، که هغه نبی دی، که هغه ولی دی، که یو پیر بزرگ دی، او که هغه نور څوک دی، هغه خو عاجز مخلوق د الله دی. هغې الله د اختیارات نه دي ورکړي. ته چې کومې ګاډې وډې وایي دا شیطان ستا په ذهن او دل او دماغ کې اچولې ده چې یاره زما کارونه پلانکې بابا کوي، پلانکې صاحب کوي، ته هېڅوک نشي کولی، دا الله کوي هر څه. خو دا ستا غلط فهمي ده. او بل الله وایي ځان ته وګوره، دا ته ما څه نه پیدا کړی. د انسان له یو غیرت هم ورکوي چې ته پیدا کړی ما د یو ډېر معمولي څیز نه او ته زما د توحید نه انکار کوې. ځان ته کتلی دي دا کم خلک چې دا شرک کوي که نه، دا خو نعوذ بالله الله چیلنج کوي. نو الله وایي ته څه شی ته ما د څه نه پیدا کړی چې راته ما سره شرک کوې. ورپسې دویم دلیل خلق الانسان پیدا کړی دی انسان من نطفتن د نطفې نام یو ساز کې اوبو نه. ته خو د دومره ساز کې اوبو نه پیدا یې او ته لا نیغېږې الله سره نعوذ بالله شرک کې. دی مشرک ته وایي نطفه. د دې نه مراد انسان ثاني هغه دویم انسان دی. اول انسان آدم علیه السلام د خاورو نه الله پیدا کړو. دې نه مراد مونږ انسانان یو، ځکه مونږ الله د نطفې نه پیدا کړي یو، دغه معمولی اوبو نه. نطفه قطره د منی ته ویل کېږي. نو دا د انسان له اصل کې زجر هم دی چې پیدا د څه نه او خبرو ته دې وګوره. انسان سره تکبر لوی د غټې خبرې نه ښایي، ځکه دی ډېر کمزوری دی. تاسو به په خپل دور کې ډېر جابران ووینئ او قرآن کې خو د فرعون او د حامان او د قارون تذکرې اورېدلي دي، د قارون او د فرعون چې څومره جابرانو څه شو پته هم نه لګي. چې بیا الله ونیول نو څنګه ونیول چې بالکل ټولو خلکو وی چې یاره دا خو ډېر کمزوري خلکو مونږ داسې یریدو. نو دا انسان نه داسې کینی او پاسی او بدماشۍ کوي. که الله معمولی بیماری پې راوسته که نه نو بیا د کټي بیا پام نسی. معمولی ماشې به راته الله لیونی کی. دا مخ ورځو کې دا اوس د ډینګي وبا خوره شوې ده. څه شی دی؟ دومره شی دی ماش. او چې ټکې د باندې ولګو که نه نو کټ ته به دې ورسوي. او د انسان هغه سپینه وینه پلیټلیټس هغه یکدم ډاون شي او د انسان داسې شي چې مرګ ته ور ورسوي، قریب یې کړي مرګ ته. دا څه شی دی؟ ماشه دی دومره الله مسلط کی. دا د الله بس قدرتونه دي، تا ته ښایي خو ته نه پوهېږي. په کاره چې تا عاجزي کې نو پیدا کړی د انسان نو د نطفې نه فاذا هو ناصاف. د انسان خصیم مبین جګړ مار ښکاره دی. دغه انسان جګړې کې په توحید کې دغه وګورئ چې الله د یو وړوکي شي نه پیدا کړی او دی بیا غټې غټې جګړې په توحید کې کوي. دی وایي ته وایې چې ستا دا خدایان څه نه شي کولی. ولې نه شي کولی؟ نبي علیه السلام سره توحید په مسله کې جګړه وه. ته وایې چې زمونږ د بوتان دا خدایان څه نه شي کولی. ولې نه شي کولی؟ نو دا وګوره الله وایي د حیثیت ته دې ګوره، د خبرو ته دې ګوره. نو د الله قدرت ومنه، د الله توحید ومنه، ځان عقیده مضبوطه کړه. دا دوه دلایل په توحید باندې ان شاء الله نور بیا وایي. واخر دعوانا الحمدلله.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله ستا کلام موږ پرې د عمل توفیق راکړي قرآن او سنت باندې پوهه راکړي بیماران څومره دي الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي هر آفت مصیبت نه موږ راحت راکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله تعالى